دوستانو سلامونه. که غواړئ په انسټاګرام کې ستاسې انسټاګرام اکاونټ یا آی ډي څوک ټیګ نه کړي، هغه به تاسې څنګه کوئ؟ نو هغه لپاره تاسې انسټاګرام ته لاړ شئ. انسټاګرام ته چې لاړئ، هغه نه وروسته به تاسې پروفایل باندې کلیک کړئ. پروفایل باندې چې مې کله کلیک وکړو، بیا به په دې درې خانو باندې هغه نه وروسته به لاندې راشئ. تاسې دلته ټیګز اینډ منشنز په دې به کلیک کړئ. نو دلته تاسې نه ګورئ، لومړنی اپشن ده هو کین ټیګ یو، یعنې څوک تاسې ټیګ کولی شي. دلته فعلا تاسې نه چې زما د انسټاګرام اکاونټ دغه اپشن هم فعاله ده، یعنې الاو ټیګز فرام ایوری ون. لومړنی اپشن ده، یعنې هر یو زما د انسټاګرام اکاونټ یا آی ډي ټیګ کولی شي. نو دوم اپشن ده الاو ټیګز فرام پیپل یو فالو. نو دې کې خو د انسټاګرام کې د بلنې یا ریکویسټ لیږلو اپشن نه وي یا د ملګري کېدو، دې کې د فالو اپشن وي. نو فالو په معنا د ملګریتوب دی په انسټاګرام کې. الاو ټیګز فرام پیپل یو فالو، یعنې هغه کسان چې تا فالو کړي دي. او دریم اپشن ډونټ الاو ټیګز. دریم اپشن که تاسې غواړئ چې هیڅوک ستاسې د انسټاګرام اکاونټ یا آی ډي ټیګ نه کړي، نو هغه لپاره به تاسې ډونټ الاو ټیګز په دې اپشن باندې کلیک کړئ. نو دا هم چې کله فعال کړه، دا اپشن هم چې کله فعاله کړه یا کلیک مو پرې وکړه، نو دې نه وروسته به هیڅوک ستاسې د انسټاګرام اکاونټ یا آی ډي نشي ټیګ کولی. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښ شوي درسره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب یې کړئ. نو تر بلې ویډیو په پاک او مهربانه رب سپارم.